tasu.lspacepakhtosarayast nori kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تجارت د بندیز موده 8 میاشتې او 9 ورځې تر رسیدلې ده چې لامل د پولي پر دواړو غړو اوسیدونکو خلکو ته لوی اقتصادي ستونزې ورمخامخ شوې دي. هم په دې لړ کې د خبره په لوړګي سیمه کې یو شمېر هغه خلک چې مال وړونکي ګاډي او ډرایوران یې د پولي په هغه غاړه باندې په افغانستان کې بند پاتې دي د بیرته راستنېدو لپاره احتجاجي پرلط پیل کړی دی. د خبر د ترانسپورت یا د ګاډو د مالکانو د سازمان رئیس حاجی رحمان زیب اس پی اس پښتو ته وویل چې د 1300 میاشتې رئیس دوی احتجاجونه کوي. دوی ول چې پر اساسي غوښتنه کې په افغانستان کې 200 مال وړونکي ګاډي او د هغې سره ډرایوران چې د 13 میاشتې رئیس ته ولاړ دي بیرته د راستنېدو غوښتنه کوي. دوی په دې اړه زیاته کړه جی موږ بنیادی دا غوښتنې کنا چې کوم یو ملک چې یو ملک سره بارډر بندي یا جنگ کی ور سره نو هغه باقاعده اعلان وکړي دغه غیر اعلامیه جنگ وکړو موږ یې ته په زرګونو غاډي پاساو کړ او سره په زرګونو ډرایوران نن اتم میاشتې 19 ورځې برابرېږي چې موږ په کې شپږو وسو ټرکونه او شپږو وسو ډرایوران پاساو دي او د موږ کروڑونه اربونه روپے نقصان وشو غاډي په کې په موټر ګولو لګېدلې موږ سره ویډیوګانې پرتی ثبوتونه ګاډو انجن وواله نو حکومت نه موږ د مطالبه دو چې د ګاډي خو باسه مراړوي چې موږ ته د ګاډو کوم نقصان شوی یو ګاډي په 1,55,000 روپے خالي ټوکن راغله دا به موږ ته ماف کوي کنه نو د موږ ډېر خط تلافي نقصان ترانسپورت ته ورسېد د دوه خاندانونو د دوه کورو کې بيخي بس یو ماتم روان دی یو معمولی مریض علاج نشي کولای. له حاجی رحمان زیب څخه مو وپوښتل چې دوی ور په ور باندې احتجاجي پرلتونه کوي خو بغیر له کومه پایله له دوی احتجاج ختم شي. قسم سورز وړاندې افغانستان ته تلونکي لوی لار هم د کډوالو پر مخ وتړل شو او بیا سورز ورستو دوی ته د تلو اجازه ورکړه شو. دوی په دې اړه زیاتوي سرکاري چارواکي راشي پوي شي چې ان شاء الله مونږ تاسو خبره مخکې رسالې دو په لوړه کچا او امید ده چې تاسو د ګوډي راوړي په تاسو ورځې کې په دغه او تا کې موږ سره ډېر ژبې مو شوې کنه او روډ تم وخت په وخت راغلو خو مونږ کې بیا مغه مسلمانۍ او صبر شته مونږ نه غواړو چې چله تکلیف ورکو یا کډوالو لا یا عام وګړي لا بیماران تی په دا روډ باندې او اخیری بس مونږ مجبورای کنه او دغه اتوار ورځې پر ورته مونږ هم ټیم دی کنه چې کله اتوار ورځې پر خوش خبری راوته امید خو لرو کراونه وته بیا به اتوار پر ورځ مونږ مشاورتي فیصله کو بیا به د لوی الیار بندونو بیا به چې څنګه می الله د پکې خیر وچی د لار به بیا بندي. اختر عظیم د لوړګي سیمه اوسیدونکو دي د 13 کالو رسې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تجارتي سامان وړونکو ګاډو ډرایور دي. دوی د 8 میاشتو رئیس بیروزګار دي او په خپل باندې اوس د ناروغي سره هم مخ دي. دوی ول چې خپل ګاډي په افغانستان کې بند پاتې دي او هم د دې لامل د دوی د معاش یا د ګټې وټې وسیله هم پر بشپړ توګه باندې تړلې پاتې ده. دوی ول چې په دې انتظار دي چې دغه ګاډو ته پاکستان ته دراتلو اجازه ورکړي نو د دوی په شان د زرونو خلکو روزګار به روان شي. او بل ډیر زیات نه بیماری علاج کړی شو نه د سنور څخه برداشت کړي شو موږ ډیر زیات پریشان یو لګ نه ډیر زیات هغه بند پاتې شوی هغه کدا ګټ اخلاص کړو موږ سره راوخت موږ په خپل ډیپټو شنو موږ ډیر زیات خراب شوی بيخي موږ یو طرفنس طریقه نشته درې څلور میاشتې مکیږي ز بیمارم یم په خپل علاج مو سره پیسې نشته چې مونږ علاج په کوم چې ډیپټه او کوله ډیره گزاره بچیم یې مونږ په تعلیمونه د ټول مونږ نه ارڅپاتي په دا خبره باندې مونږ چې دا ګټ فلوش مونږ ور سره ډیرو خلکو کار روان شي ډیر مزدور کار خلک دي مونږ په خپل ډرایوران مونږ ډیر زیات خپه یو دمره پریشان یو چې نور بیماری را باندې زور نه کی دمره پریشان قسم په ګڼ شمیر کې افغان کډوال د پاکستان افغانستان ته بیرته ستنېږي او دا شانته د کډوالو نفوس په وړو او د کور سامانونو په غټو گاډو کې افغانستان ته وړل کیږي خو دغه گاډو ته بیرته په سمدستي توګه پاکستان ته دراتلو اجازه ورکول کیږي خو بیا هغه گاډي چې اتنې میاشتې وړاندې د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو لامل د تجارتي لارو د بندیز لامل بند پاتې دي هغه ته دراتلو اجازه نه ورکول کیږي. د ګاډو د مالکانو سازمان اس بي اس پښتو ته وویل چې یوازې په لوړګي کې د 15 تر 40,000 پورې هغه خلک دي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د کیدونکو تجارت د ترانسپورت د برخه سره تړلي دي او پر اوس مهاله د غټول خلک بیروزګار دي. د پاکستان او د افغانستان د تجارت د بندیز سره نه یوازې د ترانسپورت ورسره پر پوله باندې تجارتي مرکزونه چې تورخم او د لوړګي بازار دی
ډیر زیات اغیزمن شوی دی. روز الدین په تورخم کې یو خواري کخته دوی ویل چې د تورخم د دروازې د بندیز لامل د دوی په شان د زرونو په شمیر خواري کخه لمري ستونزو سره مخ دي. ولا چې ژوند نور ډیر سخت شوی دی او بس دغه مزدوران دي دا تورخان دی بس دا میدان دی مخکې دا اډه وه په دې اډه کې بس سونه ګاډي تله د مزدورانو به دا ګاډۍ ماډۍ تر بارولې 500-600 روپۍ من بیره بې کړه ورځې بې زر 1,500-2,000 روپۍ خپل بچو ته ګټلې. بس ولا چې مونږ یو چې کولا چې شي بس خدای ځکه چې دلته ډیر خلک پراته دي کنه ډیر خلک بې روزګار شوي او سره ځکه چې دلته مونږ بره لنډ کوتل علاقه بازار غټ لري پوه هغه دکانونو والم ډیر متاثره شوي دي روزګار نشته دا ژوند نشته هغه ځینې به مونږ سامانونه راکېسته افغانستان ته به وړو افغانستان نه به مو راواړول لنډ کوتل ته به مو وړو پوه پېښور ته به تله دلته ډیر دا سراپان دي هغه د ټول باندې اثرات ورزیدلي دي ګوره. په تورخم او لوړګي بازارونو کې تجاران وایي چې د دوړخه تجارت د بندیز لامل د سیمې ډېرې خلک بې روزګار شوي دي او د دوی اخیستونکو اوس په نشت حساب دي. د معلوماتو تر مخه د دوړخه تجارت سره په سیمه کې د مسافرو او مال وړونکو گاډو د هوټلونو د ګمرک د چارو سره تړلو خلکو او د شانتي یو شمېر خواري کخه لدی اغیزمن شوي دي او د ګټې وټې یو ځنې وسیلې د لاسنت لیدا. د بزنس ریکارډر د ویبپاڼې لخوا په یو خبر شوی راپور کې چې د پاکستان د تجارت د وزارت نه ترلاسه شوی اسنادو پر اساس باندې خبر کړی شوی دی ویلي شوی دی پکې چې د افغانستان او په د روسیو کې پر منځني ختیځ کې د شخړو لامل د پاکستان اقتصاد ته لوی ضربه رسیدلې ده. په راپور کې ویلي شوی دی چې د افغانستان سره د تجارت د بندیز لامل په 13 میاشتو کې 800 امریکایي ډالر او د شانتي د امریکا اسرائیل او ایران د شخړې لامل 600 میلیون امریکایي ډالر د پاکستان تجارت ته زیان اوړېدل دي. دغه شانه په راپور کې ویلي شوی دی چې 1.5 کنټینر چې د افغانستان د ترانزیت مالونو پر کې بار دي په کراچي بندر کې بند پاتې دي. خو بل ورته د پاکستان خپل اقتصاد پروسس شوی خوراکونه ټریکټران موټر سایکل او د شانتي یو شمېر زری حاصلات چې په افغانستان کې خه مارکیټ لرلو اوس د لاسور کړي دي. په راپور کې د سویدي اسیا په اړه ویل شوی دی چې پاکستان د ترانزیت د لارې د سنتیوي په برخه کې د کال په سره 200 میلیون ډالر ګټه ترلاسه کوله خو اوس دا هم لمنځه تللې ده او پاکستان په دې هڅو کې دی چې سویلي اسیا هیوادونو ته د ترانزیت په برخه کې د ایران د لارې لار پیدا کړي. حجی رحمانزیب وویل چې په افغانستان کې مال وړونکو پاکستانی ګاډو د رستنیدونو په برخه کې د افغان طالبانو په پرتله باندې پاکستانی چارواکي یو لوی خنډ دی. دوی ټینګار وکړلو چې باید په راتلونکي کې زر تر زره دوړخه تجارت هم پرانستل شي. دواړه طرفه مشکل شته خو زیات مشکل د پاکستان د خوانه دي. څله چې هغه مونږ ته یې کنه چې تاسو موټران مونږ نه رئیسار کړي تاسو موټران پاکستان رئیسار کړي کنه چې پاکستان غوړي مونږ دا موټران په یو غنټه کې راړو او بیا چې زنه مخته یو ګوري کنه دا خوانم غشته کمزوري په ترانسپورت باندې ډیر خراب اثر دی. په ترانسپورت دم را اثر غورځل لګ په انسان کینسر ولګي او د حکومت چې کوم خپل تجارتی نظام دی د دوړو حکومتونو سره کوم تجارتو په هغه سطح کې ورته وکړه چې حکومت ته مربونه روپې نقصان ورسید. تاجران پکې بيخي دیوالیا شول روډونه عربونه روپې تاوان د تجارانو هم پکې وشو. تله چې دغه ځای نه ډاګ ګاډي کراچي پورت ته واپس یوړل کنټینر ته کوس کړ او دلته تش کنټینر ولر دی هغه په ډیمرج کې کنه نو هر طرفه نقصان خو ډیر نقصان د ترانسپورت ته ورسید او د علاقې خلکو ته ډیر غټ نقصان ورسید. لګ لنډی کوتل خلک ټول 12 سنه خلک د تورخام سره ریلیټډ دي. څوک لري کې جنټ دی چې هوټل دی څوک سوزکای چلی چې ټیر دکان دی څوک جوال توپ کې څوک په ټو سټیټ ماشين دی چې څه شي دی چې څه شي داسې خلک بو چې لاندې تورخام له بکوشل 2-3 روپۍ ورځ به بچو له وګټله او ما خام برا وخته اوس هغه 2-3 زره چې روپۍ مرته نه ملويږي دا غبل رزګار نشته او نه څه نور زیاریا شته. په دې ورسو کې د اسلام آباد او د کابل ترمنځ د اړیکو د خکېدو لپاره د خبرو بهیر بیا پیل شوې دي. سړونکو وایي چې دغه خبره د پاکستان او د افغان طالبانو دوست هوادونه چې په چین او ترکیه ډېر مهم رول لري دغه خبره پر مخ وړاندې بوزي او هیله ده چې د حل سلارې را برسره شي. د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ له حقي ورسته اړیکې ترنګل شوې چې پاکستان دغه تور پورې کوي چې هغه وسلواله ډلې چې په پاکستان کې وسلواله بریدونه کوي په افغانستان کې خوندي ځای نه لري او به چې افغان طالبان یې پر ضد ګامونه واخلي. خو اسلام آباد اتنیم میاشتې وړاندې یعنی تیر کال د اکتوبر په اخره کې د جنگي الوتکو د لارې په افغانستان کې ځنې ځای نه پناه کړل چې په لکه سلامل کې افغان طالبانو هم په پاکستان کې ځنې ځای نه پناه کړل
او دغه شانتي جنگ پیل شو چې لامل تجارت او د خلکو تګ راتګ په بشپړ توګه باندې وتړل شو. قسم د جنگ د پیل نه یو میاشت وروسته د پاکستان نه بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو ته د تلو اجازه ورکړې شو. اسلام ګل افریدي SBS پښتو پیښور. کاغوري دغه سنوري کیسې هم او رینو د خپل پودکاسټ ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاكي پر پودکاسټ یو اورئ.